علي رضی الله تعالی عنہ فاطمه رضی الله تعالی عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل ښودلی و چې کله هغه تاسو وکئ نو ستاسو د ورځې چې کومه ستړیا ده د ورځې ستړي شوي محنت هم کړی هغه ستړیا به ستاسو مکمل ختم شي. کله چې علي رضی الله تعالی عنہ او دارنګې فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خادم مطالبه وکړه چې موږ له یو خادم راکړه چې موږ سره محنت کوي، زموږ سره تعاون کوي، زموږ سره مرسته کوي په دې کارونو کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله تاسو وده کیږئ او بسترو کې برابر شئ نو فسبح 33 تاسو سبحان الله ووایئ 33 کرته، او واحمد 33 33 کرته تاسو الحمدلله ووایئ، او وکبر 34 او 34 کرته تاسو الله اکبر ووایئ. دا عمل چې تاسو وکئ یو به د ورځې هغه ستړیا ستاسو مکمل ختم شي، د ورځې د محنت کړی دی، دیاړي دی کړی دا مشقت دی کړی دی هغه به مکمل ختم شي. او د دې نه علاوه فذلکما خیر لکما من خادم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا هم وفرمایل چې دا ستاسو لپاره د خادم او د غلام نه بهتر دي دا عمل چې تاسو کله وده کیږئ او 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله، 34 کرته الله اکبر، دا تاسو لپاره د غلام او د خادم نه بهتر عمل دی. اسانه طریقه